په نوې ویډیو کې ما تاسو لپاره تر ټولو نه ښایسته او ټولو نه خوندور کیمرې اپلیکیشن راوړی دی. دغه اپلیکیشن به تاسو استعمال کړئ، تاسو به ډېر زیات مزه واخلئ. مطلب د آیفون په شان د عکسونه تاسو په دغه کیمره کې سازولی شئ. هغې چې کوم فلټر دي په هغې کې چې فردر نور کوم افیکټس دي، کوم اپشنان دي پکې، نو دغه به تر اوسه پورې تاسو په یوه کیمره کې هم نه وي لیدلي. مطلب د 2021 تر ټولو خوندوره ټولو قیمتي کیمره اپلیکیشن په نوې ویډیو کې به تاسو سره زه شیر کوم. نو قدرمنو ویډیو تر لاسته وګورئ، ویډیو سکپ کوئ خو دې نه وړاندې وړوکی شنرز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. دغه اپلیکیشن تاسو ډسکرپشن نه یا د کمنټس نه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ، تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. اوس په دې کې اولنی تاسو له راکړی دی فوټو ایډیټ. مطلب تاسو سره په موبایل کې یو عکس وي، هغه تاسو ایډیټ کول غواړئ، نو سمپل هغه عکس به تاسو کوئ چې کوم تاسو ایډیټ کول غواړئ هغه به تاسو راواخلئ، هغه به تاسو ته دې ځای نه څه کوئ ایډیټ کوئ. ټیک ده، چې کوم یو هم تاسو ایډیټ کول غواړئ نو هغه سمپل تاسو سلیکټ کوئ. ټیک ده، نو دلته کې به دې ته ټیکسټ کولی شي، مطلب لیکل پې کول غواړئ نو پې کولی شي. بلر کول یې غواړي نو ته سایډ ته بلر کولی هم شي، دا وګورئ تاسو. ټیک ده، د دې سره سره نور که تاسو راشئ فلټر دي، مختلف فلټرې دي، ډېرې ښایسته ښایسته بالکل د آیفون په رنګ فلټرې پکې تاسو ته میلاویږي. کم فلټر تاسو لګول غواړئ نو هغه فلټر هم د دې ځای نه تاسو سلیکټ کړئ او هغه فلټر پې تاسو لګولی شئ. دغه شانتې مختلف افیکټس پې تاسو لګولی شئ. ټیک ده، سټیکر پې لګول غواړئ، فریم پې لګول غواړئ یا لوکس ورله ښه ورکول غواړئ، هر څه چې دي دغه ټول پکې تر دې ځای نه کولی شي. یو خو دې کې د ایډیټ آپشن شو. ټیک ده، ورپسې که تاسو راشئ دلته کې کالج آپشن نه، مطلب تاسو یو څو تصویران سلیکټ کړئ، د هغې نه تاسو کالج جوړول غواړئ، مطلب هغه شانتې فرینډز کې راشي هغه جوړول غواړئ، پکې هم شته دی. بیا که تاسو وګورئ برش استعمال پکې تاسو کول غواړئ، مطلب یو تصویر وي تاسو راواخلئ، هغې کې تاسو کوم استعمال چې دی برش هغه کول غواړئ نو هغه هم سمپل د دې ځای نه تاسو هر یو تصویر راغوستلی شئ. دا وګورئ کوم برش چې دی هغه بې تاسو استعمالولی شئ، مطلب سایډ ته یا منځ باندې څنګه کول غواړئ هغه کولی شئ. مین خبره څه ده؟ کیمره ده. ټیک ده، اوس که د چا د موبایل کیمره خراب وي نو سمپل هغه به څه وکړي، دغه شان کیمره به سلیکټ کړئ. ټیک ده، او چې کله تاسو په کیمرې باندې کوم تصویر اخلئ نو دلته کې تاسو له مختلفې فلټرې چې دي هغه تاسو له تیارې راکوي. ټیک ده، مطلب بیا که فلټر استعمال کړئ نو بیا پکې ایډیټینګ ته ضرورت هم نه راځي. ټیک ده، خو دې نه علاوه که فلټر نه استعمالول غواړئ نو سمپل چې تاسو کله هم عکس واخلئ دلته کې به تاسو ته پنسل په شان یو آپشن راشي. ټیک ده، په دې تاسو کلیک وکړئ، راشئ دلته کې تاسو وګورئ اوس د دغه زوړ ایډیټینګ په طریقې سره دغه کوم ایډیټینګ چې دی هغه پکې تاسو کولی شئ. مثال په طور تاسو تصویر واغستو، ټیک ده، نو هغه تاسو بیا له دې ځای نه په هغې کې کراپ کولی شئ، روټیټ کولی شئ، فلټرز پې مختلف لګولی شئ. دغه شانتې که تاسو راشئ وګورئ نو نور هم ډېر زیات اپشنان پکې تاسو دغه فوټو ایډیټ اپشن کې تاسو ته میلاویږي چې څنګه یې تاسو کول غواړئ هماغسې کولی شئ. بلر کول یې غواړئ یا پې ټیکسټ کول غواړئ، مطلب کلر ټیکسټ دي، فون سټایلز دي پکې مختلف. ډېر ښایسته اپلیکیشن دی، ډېر زیات اپشنان چې دي هغه لري، مختلف لوکس ورله تاسو ورکولی شئ، مختلف افیکټس چې دي هغه پې ته لګولی شئ، ورله یې پې کولی شئ. دلته کې تاسو وګورئ نیچر یا فلورر هر څه چې دي، فینټ وغیره، نایټ ویژن، هر څه پکې تاسو د دې ځای نه څه کولی شئ استعمالولی شئ. دا تاسو ته بلته کې واضح ښکاري. ټیک ده، چې څنګه تاسو دا هر څه کولی شئ. نو قدرمنو یو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، امید لرم چې خوښ شوی به مي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.